السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو رونو بچو خویندو او لونو، زه محمد یوسف بونیری ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غني خان یو ډیر خوندور نظم وړاندې کول غواړم. سرنامه یې د بنده. راځئ چې وړاندې دا نظم واورو او بیا په انشاء الله خبرې کوو. غني خان وایي بنده بدلیږي، داسې بدلیږي لکه بدل شي چې وخت د کال او کله سپرلی شي، کله خزان شي، کله مستی شي او کله وصال. کله یو حسن شي، یو سوز او خوب شي، کله مجنون شي، یو لیونتوب شي، کله فریاد سلګۍ، کله نرتوب شي، کله سینه د سقراط او کله خرطوب شي، کله ارمان د سپۍ او کله لال او کله مستی شي، کله وصال. مینه مستی ده، داسې مستی ده لکه چې مست وي د بنګړې تال. کله سورګل شي د سپرلي شپه شي، کله منصور شي، کله بلال. کله یو غم شي ساز او ستار شي، یا د غوټۍ ارمان د ګلو هار شي، کله سرود د سوز، کله چغار شي، کله قصه د ښایست، کله دلدار شي، کله سینه د حور او کله خیال او کله مستی شي او کله وصال. غم یو نشه ده، داسې نشه ده لکه نشه شي په بانګ بلال. او دا خو یو نقش دی د عاشق زړه کې د یار د سترګو د خط او خالو. کله شراب شي مست او سرشار شي، کله د زهرو جام شونډې د یار شي. څوک تسبیح کې د چا زینار شي، کله قسمت شي او کله اختیار شي، کله ماښام شي، کله هلال او کله مستی شي، کله وصال. خو بنده بدلیږي، داسې بدلیږي لکه بدل شي چې وخت د کالو وجې ارمان شي، هیرې جانان شي، هیرې مستی شي او هیرې وصال. زما عزتمندو غني خان د بنده یعنی د انسان او دغه د کیفیاتو چې یاره په ده باندې د کیفیاتو څومره اثر یي او دی بدلیږي په څه باندې، نو د ده د ذات خبره کوي، د انسان د ذات، او بیا د کیفیاتو خبره کوي. غني خان وایي چې بنده بدلیږي، داسې بدلیږي لکه بدل شي چې وخت د کال. انسان د یو نظم کې غني خان وایي کنه چې دا بچی د تغیر د یو حالت کې نه ټینګیږي. انسان الله د بدلون او د تغیر بچی پیدا کړی دی، دی په یو حال کې نه ټینګیږي. نو غني خان دلته کې دا خبره هغه خبره کوي چې دی بدلیږي، داسې بدلیږي لکه په کال کې چې وختونه بدلیږي. تاسو کو ګورئ وخت مثال په طور باندې د جمعې دی. مونږ خو خیر په دې ملیشیا کې د جمعې د اوړي نه خبر نه یو، دلته خو ټول عمر په شکالي. خو دای چې لکه په جمعې کې په وطن کې کو د ماښام بانګ مثال په طور باندې په 5 بجې وایي. اوس ما ته پته نشته چې په څو به ډېر وخت راغلی یم مخکې، نو داسې وخت راشي چې بیا 1 منټ او په 5 بجې وایي، بیا دغه شان 2 منټ او په 5، بیا دا تقریبا هغې 9 ته خبره ورسي. دا وخت چې دی بدلیږي، وخت روزانه بدلیږي، د کال دا وخت بدلیږي. نو دغه رنګې انسان هم د دې وخت په شان بدلیږي. څنګه چې وخت بدلیږي، د انسان هم د حالاتو او د ماحول نه اثر اخلي، دی هم بدلیږي. او همدغه رنګې په تیزۍ سره بدلیږي، د ده په خوی کې، د ده په هر څه کې، لکه د ده په وجود کې، د ده په اخلاقو کې، د ده په ایمان کې، د ده په محبت کې، د په هر څه کې د فرق راځي او بدلون پکې راځي. کله سپرلی شي، کله خزان شي، کله مستی شي، کله وصالو. دا انسان کله سپرلی شي او کله خزان شي، کله په ده باندې خوشحالي راشي نو بس سپرلی ته وایي چې بس خاندي خوشحالیږي، چې غم پرې راشي داسې ده لکه خزان پرې راغی بیا وچ کړس، لکه څنګه چې په ژمي کې یا په خزان کې کوم دا وچې ونې دی دغه شان وچ کړسي. بیا کله یو حسن شي، یو سوز او خوب شي، کله مجنون شي، یو لیونتوب شي. بیا د دې چې دی کله د کې ښایست هم دی، نو کله کله د خپل فطرت باندې روان شي، د حسن شي او یو سوز شي، خوب شي، یو خیال شي د چا چېرې دی هم د چا د زه یو ګل د چا د ګوتو پروت په خپو کې د جانان یم. نو دی هم د چا د ګوتو جوړي، د هغه خوب وي چېرې زه به د سره مینه کوم، دی زما دی او زه د ده یم.
او سوز پکې پده کې یو دردی پکې یو کششي پکې خو دا هر وخت نه کله کله وي او کله مجنون شي یو لیونتوب شي د کله مین شي مینا یوازې د الله سره نه ده بلکې انسان د انسان سره مینه کوي د وطن سره مینه کوي د قام سره مینه کوي د دولت سره او د پټي سره مینه کوي او د شان د الله سره مینه کوي نو چې په مینه باندې راشي نو داسې مینه کوي لکه مجنون چې بیا لیونتوب یې د په مینه کې او کله فریاد سلګي کله نرتوب شي کله د فریاد کوي سلګي وکي چې هی دار سره وشو دار سره وشو کله تور راوالي بس نرتوبي حالات سره مقابله کوي او حالات له شکست ورکوي کله سینه د سقراط کله خرطوب شي کله د دومره عقل او دومره علم چې د سقراط سینه یعنی فلسفي شي د علم دروازه شي او کله خرطوب شي ابو جهل پشان د جهل یو خار ته جوړ شي او کله ارمان د سپي او کله لال سپي هغه سستوي هغه په سمندر کې هغه مې یا شي چې وي خو په دې کې یو لال پروتي او ما داسې اوریدلي لیدلي مې نه دي د پخوا د عربیان راتلو د باز نه بازان ورته مونږ وایو کنه دا به د اغستل ډېر په ګرانو باندې او وړل به مونږ واړو مونږ وایي دا ولې وړي وي دی په هلته ښکار کوي د سپی ښکار پې کوي په سمندر کې یو سپی او دغه سپی صرف دا باز یې او باز ښکار کولی شي ځکه چې د سمندر په منځ کې نو دا سپی چې راښکاره شي او داسې مې اورېدلي چې دا باران وریږي او وړمبی ساس کې راکوي کېږي نو دغه سپی ورته وایي خوله کې نو د هغې نه دغه لال جوړ شي د دې په دې خوله کې والله عالم دا خبرې دي د حقیقت نه به یې والله خبرې خو اورېدلي دي نو دغه باز دغه سپی راونیسي او د خپل مالک ته یې راوړي دغه مالک ته هغه لال واخلي او تاسو په قرآن کې هم راغلي دي چې په سمندر کې الله هیرې جواهرات ایښي دي د انسان دپاره نو دی کله چې دی ارمان شي د سپی ارمان شي چې دی د سپی چې رب ما سره سپی وي او لکه چې سپی مې وموندلی لال مې ترې واخیستی کله دی په خپله لال شي په خپله قیمتي شي کله د بل د قیمت پسې ګرځي او کله لکه وږی شي دی د بل پسې ګرځي او کله دی په خپله قیمتي شي لال شي کله مستی شو کله وصال کله د مست شي مینه شروع کی او د جانان سره مینه کوي نو د هغې مینه په وجه باندې چې کله د وصال عمومي نو مست شي اوس دویمه خبره دا خبره اوس غني خان چې وکړله دا د انسان متعلق وکړه چې انسان چې دی بنده بدلیږي داسې بدلیږي لکه بدل شي چې وخت د کالو زما عزتمندو دې کې انسان په اصل کې چې دی دا د دو سیزونو مرکب دی یو ته وجود وای بدن وای او بل ته روح وای اصل انسان روح دی او دا روح چې دی دته په عربی کې قلب هم وای موږ ورته زړه وایو که نه نو اردو کې ورته جان وای نو دا د دې دا دارالخلافه چې دا زړه دی نو ځکه د روح ته زړه هم ویلی شي او زړه ته په عربی کې قلب ویلی شي زما عزتمندو او قلب اغسطه د انقلاب نه دی یعنی انقلاب څه ته بدلون ته وایي نو دا زړه چې دی که نه انسان دی په یو حال باندې نه په یو حال باندې خو یو الله دی که نه نو دا انسان بدلیږي را بدلیږي ځکه د دارالخلافه چې ورکړی دغې ته قلب وایي د وخت سره بدلیږي د مثال په طور تاسو سره خبرې کوم د غني خان په نظم باندې اوس تاسو ټوله توجه غني خان ته د خو چېرې ما د رحمان بابا خبرې شروع کړې بیا به هغه طرف ته توجه یو کوم چې د حمزه شینواري خبرې شروع کړي بیا به د هغه خبرې کوم د غالب صاحب خبرې شروع کړي بیا به هغه طرف ته توجه کو بل څوک خبرې کوي د دنیا خبرې کوي دنیا طرف ته توجه ده د انسان بدلیږي کو څوک د الله خبرې کوي الله ته توجه شي کو د دنیا خبرې کېږي د دنیا د امرې د دولت خبرې کېږي دی وایي چې بس دولت تو امیر وي او چې کله د آخرت خبرې شروع شي د آخرت طرف ته متوجه شي خو د ده د توجه دا مستقیمه نه لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم کو خزان را باندې راشي که بهار دغسې نه بلکې دی اوړي راوړي بدلون څه ته وایي اوړېدو راوړېدو ته وایي دا قلب چې ورته عربۍ کې الله ویلی دی نو دا ورته دې وجې نه ویلی چې دا انسان اوړي راوړي دی په یو حال باندې نه د مثال په طور انسان دی پیدا شي دی د مور نه کافر پیدا شي
او بیا لوی شي کافر هغې تربیت د کفر وکړي خو مسلمان شي اخر کې بیا د مسلمان شي بیا په دې مسلمانۍ کې هم د درجې دي ترقیانې دي بدلونونه دي په دې کې بدلون راځي داسې په وجود کې هم د بدلون راځي نو زما عزتمندو د غني خان دغه خبرې ته اشاره کوي او د دې دغه تاسو له ما درکو د دې ثبوت کنه چې غني خان غلطه نه وایي دروغ نه وایي غني خان عالم دی عارف دی غني خان ځان هم پېژندلی دی او الله هم پېژندلی دی نو بنده ځکه بدلیږي چې الله والا د قلب یعنی د قلب نوم ورکړی دی او قلب بدلون ته وایي انقلاب ته وایي د انقلاب نه راغوستل شوی دی دویمه خبره بیا غني خان د مینې کوي لکه مینه مستي ده داسې مستي ده لکه چې مست وي د بنګړې تال اوس مینه چې ده دا یو مستی ده او داسې مستی ده لکه څرنګې چې ډول وهل شي او هلته کې خلک ګډېږي چورلي پای کې یو جذبه او په هر ټنګ باندې او په د هر ټنګ نه پس یو نوې ولوله یو نوې جذبه نو دغه رنګ د مینې کیفیت دی د مینې کیفیت کې کمی نه راځي بلکې د کې مستی راځي په دې کې لکه څرنګې چې سیند یا ابشار په چپو را رواني او سیند په چپو رواني د یو چپه چې لاړ شي د هغې نه بله زورور راشي د هغې نه بله زورور راشي نو زما عزتمندو د مینې د کیفیت د انسان چې دی یو د مینې که نه د مینې کیفیت داسې دی چې دا مست وي او داسې مست وي لکه د بنګړې منځ چې مست وي کله سورګل شي د سپرلي شپه شي کله منصور شي کله بلال دا مینه ده چې د انسان نه کله تک سورګل جوړ کړي خلق به میانېږي د ښایسته شي خلکو له رڼا ورکوي خوشبویه ورکوي رنګونه نولي په دې کائناتو کې بیا خلق راځي خوشبویه شي لکه پیغمبران چې دي پیغمبران او ولیان دا ګلونه دي د سپرلي شپه شي دا د سپرلي شپه لکه څنګه چې د سپرلي شپه کې خوشبویه او که تاسو وګورئ زما عزتمندو هغه په دغه سپرلي شپه کې چې سپوږمۍ راختلي تاسو وګورئ د ونو ته چې ټولې ونې ګلونه یي څه عجیبه منظر وړاندې کوي نو څوک چې د الله په مینه باندې مست وي د هغه سره ګلونه یي او د هغه مثال د سپرلي د شپې چې ښایست هم ورکوي خوشبویه هم ورکوي او تاسو ته ما دا ووایي چې دغه څوک دي په انسانانو کې دغه پیغمبران دي او ولیان دي کله منصور شي کله بلال د انسان چې په مینه کې دوه خبرې دي یو منصور دی چې هغه به ځان ته وي چې انا الحق لکه د هغه زړه ته نور کوز شوی نو د هغې نور اظهار هغه پخپله متکلم شوی ځان ته چې زه یم که نه نو بیا خلکو دغه وخت علما هم په هغه باندې فتوا ولګوله او دغه وخت حکومت چې دغه په دار کو نو دا مینه لکه دا مینه داسې مسته شوې وه چې هغه په دار باندې ګوره چې څونه وخت په دې نیولې او ګرفتار به و بیا به یې ده ته هم خبرې کړو چې به یې خپلې خبرې نه واوړه چې دی نه اورېدو نو بس دا کړی دی په دار کړی دی کله بلال اوس بلال رضی الله تعالی عنه د الله په مینه باندې مست و هغه دار ته ونښتو هغه بام ته وختو او په خلکو کې د الله د مینې اواز ولګو الله اکبر الله اکبر منصور وی انا الحق زه حق یم او بلال وی الله اکبر الله اکبر الله لوی دی الله لوی دی نو دواړه یو شان دي خو د مینې اظهار چې دی هغه جدا جدا دی نو د انسان چې کله مینه کوي نو په مینه کې دغه دوه خبرې راځي یا به دی منصور کیږي او یا به دی بلال کیږي کله یو غم شي ساز او ستار شي یا د غوټۍ ارمان د ګلو هار شي کله د په مینه کې دا نه چې ټول عمر خوشحالي ده کله غمي د غم نوم ډکي او چې کله غم شي نو دی بیا ساز او ستار شي دی چې غږیږي عاشق چې کله خبرې کوي تاسو وګورئ غني خان دی که نه د رحمان بابا د دې د کلام چې اورئ دا د ستار او د رباب نه خواږه نه دي بلکې ستار او رباب له دې خوږوالی ورکړی دی د ټکر صاحب څه اواز دی
لکه یقین نه کېږي چې چا اورېدلی وی، خو د غني خان کلام هغه ویلی دی. نو د غني خان دا کلام دا سوز و، هغه د الله په غم کې دا کلام کړی دی. د الله په غم کې چې هغه کلام کړی دی او دا ټکر وی په وړمبي ځل باندې، نو ټکر څه شو؟ ټکر لکه د پښتونخوا او د دنیا بس تاسو ته سویم چې یو ځلېدونکی نور شو، ستوری نه نور شو. نو دا لکه مقصد چې کله یو غم شي او ساز او ستار شي، نو دی چې کله غمجن شي د خپل یار په جدایي کې، دی بیا غږېږي لکه د ستار په شان او د ساز په شان. نو د ده د اواز بیا د ساز او د ستار نه خوږي. څنګه چې ستار او ساز په انسان خوږ لګي که نه، دغه شان د ده داستان، د ده کلام او د ده قصیدې په خلکو خوږې لګي. تاسو ولې زما دا خبرې اورئ؟ زه ګورم الحمدلله ډېر خلک د ماشاءالله چینل هم سبسکرایب کوي او دغه هم لیکي او ویش لکه شیر کوي هم او تفسیري هم لیکي. الله دې خوشحاله کړه. نو دا تاسو ما نه اورئ، دا یو عاشق غمجن و د هغه غمجنې خبرې اورئ چې د کلام شکل یې ورله ورکړی دی. نو په دې کې د مینه کې یو خو د مستۍ کیفیت وي، بل د غم کیفیت وي. نو چې د غم کیفیت شي نو غم یې د مستۍ نه زیات خوږي، ځکه چې ستار شي او ساز شي. دا که غني خان په الله نه وي مین، نو دا دومره پښتانه به ما په خیال د قیامته پورې د غني خان په شاعرۍ باندې لګیا او تحقیق به کېږي، خلک به پې ځان پویه کوي. نو زما عزتمندو دا د مینې برکت دی چې کله غني خان په مینه کې غمجن شو او یار وله غمونه ورکړو، بیا ستار شو، بیا ساز شو، اوس په ما هم خوږ لګي. او که د ټکر په شان سړی وی، بخښنه غواړم ټکر خفه نه شي زما نه، ټکر صاحب زمونږ د سر تاج دی، خو که اواز له راشي لکه څرنګه چې نورو ګلوکارانو اوازونه خواږه دي، نو داسې د ټکر صاحب اواز خوږ نه دی. هنر ورسره ډېر زیات دی، ډېر غټ هنرمند دی. خو خلق هنر ته نه ګوري، خلق چې دی هنر ته خو هغه په هنر چې پوهېږي خلک ګوري، خلک اواز ته ګوري. دلته کې ګوره د ټکر صاحب سره هنر دی، اواز ورسره نشته دی، خوږوالی د اواز نشته دی، ور سړی خوښوي. دا ولې خوښوي؟ ځکه چې د غني خان کلام هغه د غم په حالت کې ولي خپل د یار خبرې کړي دي، نو هغه د ستار نه هم خوږې دي. او که هر څوک وایي خوږې به لګي. یا د غوټۍ ارمان د ګلو هار شي دی، یا د غوټۍ ارمان شي چېرې د غوټو په ارمان شي چېرې غوټۍ وې، او یا د ګلو هار شي. الله سبحانه وتعالی د ګل نه جوړ کړي، خلق یې غاړې ته اچوي. د الله مین هغه هر سړی وایي چې بس ما ورته کتلی او زه ورسره ناست یم، ما یې خدمت کولی، ما یې خپې چاپې کولی. کله سرود د سوز کله چغار شي، کله قصه د ښایست کله دلدار شي، کله د غم چې دی د غم چې په ده باندې راشي نو د هغې هغه سرود شي، او کله چې کله دی د غم سرود شي نو دی بیا چغار کوي. څنګه چې غني خان چغېږي، څنګه چې رحمان بابا چغېږي، نو دغه رنګې دا مین دي. نو دی چې مینه غالبه شي او په دې مینه کې دی غمجن شي، بیا چغېږي، چغار کوي. او کله قصه د ښایست کله دلدار شي، دی کله د ښایست قصې کوي او کله دلدار سره وصال شي، نو دلدار شي، خلق پې بیا مینېږي او الله پې مینې، ځکه پې خلق مینېږي چې الله پې مینې. نو کله دی دلدار شي، لکه پیغمبران چې دي هغه د ښایست قصې هم وي، یا ولیان چې دي او دلداران هم وو. یعنې په زړونو کې د الله مینه ځایول، د الله مینه کرل، دا دلدارانو خبرې دي. چې دلدار څه ته وایي؟ د زړه د ګټلو هنر چې د چا سره وي، او زړه ګټي څوک و؟ چا چې د الله سره مینه وي. کله سینې د حور او کله یې خیال و، کله مستي شي او کله وصال. کله د حورو سینې شي ښایسته او کله خیال شي د حورو، د حورې سینو ته د حورې د لیواله شي او حورې د په خیال شي. کله مستی شي او کله وصال، کله چې دی مستی شي او کله چې کله دی د الله سره میلاو شي، د خپل یار سره ملاقاتي شي او وصل یې وشي، نو بیا مست. دریم کیفیت غني خان یو بنده دی، بیا غني خان خبره وکړله د مینې
د انسان د مینې. نو په انسان کې یو بل کیفیت راځي، دا غم دی. او غم څه دی؟ غم یو نشه ده، داسې نشه ده لکه نشه شي په بانګ بلالو. الله سبحانه وتعالی خپل مین چې دی د ده څه وارې نه یارې نه وي چې یاره بس مزې به کوې که نه، داسې نه، بلکې الله سبحانه وتعالی خپل یارانو له غم هم ورکوي. نو غني خان دغې غم ته په کم نظر ګوري. غني خان وایي چې غم یو نشه ده، داسې نشه ده. غم خو نشه ده، نشه خلق ګوره د مستۍ نه کوي، او غم نشه دې لپاره کوي چې یاره زه د دنیا د غمونو نه زما د څه وخت لپاره دا ذهن دمه شي. غني خان وایي که نه چې یاره لیواني نشه څه ده؟ نو مولا دا په سیل واده دي، مولا دا په سیل واته دي، او د مستۍ رنګین محل کې دا واته نه واته دي. نو دا نشه خلق د دې لپاره کوي چې یاره دا د مستۍ محل ته دی لاړ شي راشي. دلته کې مین له الله په خپله مینه کې چې غم ورکوي، نو دا څه دي؟ دا شراب ورکوي چې زما دا بنده نشه شي. یو حال نه د عاشق زما عزتمند په ده باندې قسم حالتونه راځي. تاسو ته څه ویم؟ غني خان د یار غم ته څه وایي؟ غم یو نشه ده، داسې نشه ده لکه نشه شي په بانګ بلالو. داسې نشه ده لکه چې بلال رضی الله عنه په بانګ راوسته، الله اکبر الله اکبر، نشه به شو، خلق به هم د ځان سره نشه کړو. بلال نشول څه وه؟ عجبه د خپل یار خبرې وکړې، اشهد ان لا اله الا الله، یار الله، بیا یار څوک و اشهد ان محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم یارو. په دې په نشه شو. نو په مینه کې د الله سبحانه وتعالی چې خپل مین له کوم غم ورکوي، دغه نشه ده. دا خو یو نقش دی د عاشق زړه کې، د یار د سترګو د خط او خال. دا څه شي؟ غم څه شي دی؟ غم ته خلق وایي الله د دې غم مې ساته، دغې نه مې ساته. دا نه، مین خو د غم درمن دی. غمونه راځي، بس درمن تاسو پېژنئ. د پخوا په زمانه کې به زه چې وړوکی وم په هغې وخت کې درمندونه وو، دا پټي به وو، او یو ځای بل ځای لرې لرې پټي به وو، هلته کې به خلکو دا غنم کرلي وو، جوار به یې کرلي وو که نه، په دې سلارزو بونیر کې. بیا به یې د پټو نه راوړو، یو پټی به یې ورته درمن به یې ورته جوړ کړی و، لکه څنګه چې فرش پرې وله وکړو، بیا په هغې باندې غویان خېجول، مطلب ګرځول به یې پرې، او پوخ به یې کړو. هغه هسې مټ نه وو، دا قیسې میسې نه وې. نو په هغې باندې به هغه فصل کو، غوبل به، او په غوبل د هغې دانې به لکه هغه پټی به دغه ته څنګه چې لکه سیمنټي فرش وي، دغه شان به هغه فرش لیو کړی به یې و. زما عزتمندو، غني خان وایي چې دا خو یو نقش دی د عاشق زړه کې، د یار د سترګو د خط او خال. غم څه دی؟ لکه تاسو ته ما وایي که نه چې د عاشق زړه د غمونو درمن یې، څنګه چې درمن ته خلق د ګیډي راوړي پټو نه که نه، دغه رنګې الله سبحانه وتعالی د ده زړه ته غمونه راکوزوي. نو غني خان وایي دا خو یو نقش دی. غم د عاشق په زړه کې څه نقش دی؟ د خط او خال نقش دی. الله لکه یو انسان دی په چا باندې مین دی، مجنون په لیلا باندې مین، هر وخت په څه دغه په زړه کې به د لیلا د خط او د خال د هغې هغه نقش په پکې پروت و. نو دغه رنګې الله خو مونږ لیدلی نه دی، خو لیلا لیدلی و که نه، الله خو مونږ لیدلی. نو چې غم راکړي، نو بس غم چې خپل مین له ورکړي، نو دا غم نه دی، دا نقش دی د خط او د خال، د الله د ښایست، د الله د وجود یو نقش دی. د یار د سترګو دا خو یو نقش دی د عاشق زړه کې، د یار د سترګو د خط او خال، دا د الله طرف نه یو نقش دی. د هغه د حسن، د هغه د وجود، د هغه د لویۍ، د هغه د مینې ثبوت دی. کله شراب شي مست او سرشار شي، کله شراب شي مست او سرشار شي، کله د زهرو جام شونډې د یار شي. دا غم شي د ګوره کله شراب شي، شراب د مستۍ دپاره څښي که نه، نو الله ولې خپل مین له ورکوي؟ دا شراب دی. او په دغې باندې انسان مست شي او سرشار شي، په غم باندې.
غني خان په یو نظم کې وایي راشه رو د یار غمه پرېوځه په سینه ځمه ګل غمه ګلزار غمه ای د ستورو هار غمه. دا مینه مینه کې چې غم نه وي دا مین نه دی. نو دا غني خان د دغې غم متعلق وایي چې کله شراب شي مست او سرشار شي، کله د زهرو جام شونډې د یار شي. کله داسې شي لکه د یار شونډې چې راشي نو هغه داسې ښکاري لکه د زهرو جام شي، یا داسې هم کیدای شي کله د زهرو جام شونډې د یار شي. دا غم کله د زهرو جام شي، چاته د زهرو جام شي چې څوک یې وڅکي مړ شي، چاته د یار شونډې شي چې خوري او سکي نو مستیږي. دا غم په هر انسان باندې راځي، د الله په مین هم راځي، د الله په دشمن هم راځي. او د الله په مین چې راشي نو هغه ته څه شي؟ د یار شونډې شي. او په دشمن چې راشي ازمایش چې ورته وکړه نو هغه ته د زهرو جام شي. څوک یې تسبیح کي د چا زینار شي، کله قسمت شي او کله اختیار شي. د دې غم څوک تسبیح جوړی کی، سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر لا اله الا الله. دا تسبیح د ده په دې غم باندې نور نږدې والی وشي د الله سره، نور الله ته نږدې شي. د چا زینار شي، زینار دا ما په خیال د عیسایان د صلیب ته زینار وایي، یا چېرته هندوانو بس شي هغې ته زینار وایي چې اچوي. نو څوک د الله نه لرې کي، بد ردې ویل شروع کړي، ولاړ شي، د ایمان هم خلاص شي، د اسلام نه هم خلاص شي. او څوک چې دی د الله په مین چې غم راشي نو هغه تسبیح ته جوړې کړي، نور الله ته نږدې شي. کله ماښام شي او کله هلال. دا غم چې دی د کله ماښام شي چې ماښام شي نو هلال هم شي، په ماښام کې چې سپوږمۍ راوخیږي نو یا چاته هلال شي او چاته ماښام شي. دا غم د مینې کې د انسان باندې غم راځي نو چې په الله مین هغه ته سپوږمۍ شي، رڼا ول ورکوي. او چې په الله مین نه د الله دشمن دی، په دنیا باندې مین هغه ته ماښام شي تکه توره تیاره شي. دغه غم چې دی د غم د کیفیت کله مستی شي او کله وصال. د الله مینو ته مستی هم شي او وصال هم شي. خو غني خان بیا وایي چې خو بنده بدلیږي، داسې بدلیږي لکه بدل شي چې وخت د کال. اوس دا حالات دي، خو په دې کې هم بنده چې دی روان دی دی بدلیږي. لکه څنګه چې تاسو ته ما ووي دا د انقلاب دا بچی د تغیر دی، یو حالت کې نه ټینګېږي دی او بدلیږي. د فطرت د خوی د په وجود کې په هر څه کې بدلون راځي. او څنګه چې د کال په وخت کې بدلون راځي، دا څلور موسمونه راځي، په هر موسم کې وخت هم څومره په تیزۍ سره بدلیږي. نو بیا غني خان په اخر کې وایي چې وچې ارمان شي هېرې جانان شي، هېرې مستی شي او هېرې وصال. کله چې په ده باندې غم راشي او دی د الله د مینې نه بې خبره محرومه نو ارمان یې وچ شي. یا خدای دا دې را سره څوک وکړو، یا خدای بس زه دې لیدلی یم او بس یار یې هېر شي، دی په خپلو غمونو باندې شي، جانان یې هېر شي. خو د الله مین چې دی هغه باندې چې غم راشي یار ورته یاد شي. لکه دلته کې چې غني خان وایي که نه، دا خو یو نقش دی د عاشق زړه کې د یار د سترګو د خط او خالو. غم یو نشه ده، په مین چې غم راشي نو غني خان څه وایي؟ غم یو نشه ده، داسې نشه ده لکه نشه شي په بانګ بلال. او دا خو یو نقش دی د عاشق زړه کې د یار د سترګو د خط او خال. کله شراب شي مست او سرشار شي، کله د زهرو جام شونډې د یار شي. او څوک یې تسبیح کي او د چا زینار شي. نو دلته کې چې کله څوک د الله مینه د چا په زړه کې نه نو د هغه باندې چې غم راشي نو څه شي؟ ارمان وچ ارمان هم وچ شي او دی مایوسه شي، الله ته هېر شي او مستی ته هم هېره شي، د مستی هم ختمه شي او وصال ته هم هېر شي. چېرې زه به د الله سره هم میلاوېږم. زما عزتمندو موږ سره خپل جانان یو نیټه ایښې ده او هغه نیټه خو د قیامت ورځ خو د هر چا ته پته ده، خو مرګ باندې یو نیټه ده. نو بعضې خلکو باندې چې غمونه راشي د هغه نه مرګ هم هېر شي او هغه دومره باغي شي او دومره څه ورته وایي سرکشه شي چې د هغه نه هر څه هېر شي، د الله سره ملاقات ته هم هېر شي. زما عزتمندو د غني خان نظم په بنده باندې
چې بنده څه شی دی، په د باندې کوم کیفیت راځي، او خلاصه یې دا ده چې دی به څه جوړېږي. په د باندې مستي راځي، نو مستۍ کې الله سبحانه وتعالی غم هم ورکوي، چې غم ورکي نو د الله مین چې دی د هغه نه ستار جوړ شي، ساز جوړ شي، او چې غم ورکي نو دا غم چې ده دا د ده دپاره نشه ده، شراب دی، د ده دپاره تسبیح دی. یعنی غم کې الله څه چلو کې ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. زما عزتمندو دا دومره غټ خطاب چې الله ورکړی دی، دا دومره غټ انعامونه چې الله ایښي دي د خپلو بندګانو ته ایښي دي چې زه په تاسو باندې خامخا حالات راولمه. ولنبلونکم بشیء من الخوف د یرې، والجوع د لوږې، ونقص من الاموال د مال نقصان، والانفس د جانون نقصان، والثمرات د فصلونو د میوو نقصانونه، دا ټول چې دي غمونه دي. او الله فرمایي وبشر الصابرین، زما یارانو ته زیری ورکړئ زما پیغمبره. یا الله ستا یاران څوک دي، دا په کوم ځای زه به کوم ځای لټوم؟ نو الله ورته وایي تا ته لټولو ضرورت نشته دی، مه یې لټوه، زه یې درته نښې ښیم، ځکه ته به تر کوم پورې لټې، ستا ژوند محدود دی. دا خو د قیامته پورې زما دا پیغام به ته رسې. نو دغه څوک دي قیامته پورې؟ ته خو به قیامته پورې ژوندی نه یې، نه د هر چا سره ته میلاوېدی شي. بس دغه څوک دي زه یې ته نښې ښیم الذین اذا اصابتهم مصیبة، دا هغه خلق دی، زما یاران هغه خلق دي چې کله په دې باندې غم راشي، مصیبت پرې راشي، ازمایش پرې راشي زما طرف نه، نو دي څه وایي؟ قالو انا لله و انا الیه راجعون، دی ویره مونږ خو د الله یاران یو او مونږ خو دلته کې راغلي یو، الله د طرف نه ځو، الله نه روان یو. مثال په طور یو سړی په لار روان دی، کور ته ځي، مور او پلار ورته په تمه دي، مسافر دی که نه. اوس د کلي نه تقریبا یو 5-6 کیلومتره خو دی تږی شي یا وږی شي، دی په هوټل کې کینی، کوز به شي په سرای کې، په هوټل کې به دی ډوډۍ خوري، نه 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 دی کور وخورم، کور به وخورم، کور به ډېر تیاری شوي، ځکه ته پته ده چې زه روان یم د پردیس نه، زما مور پلار، زما خویندې ورونو، زما ښځې بچو څومره پخلی کړی، څومره ښایسته، دلته هوټل والا ډېر وایي چې راځه وخوره، نه نه نه، که بل څوک پرې خوري هم نه خوري، ځکه دی روان دی کور ته. نو غمونه چې کو راشي، هر څه چې راشي، دی وایي انا لله و انا الیه راجعون، هم الله له ځو. او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي اولئک علیهم صلوات من ربهم، په دې باندې زما طرف نه شاباشی دی، ورحمه، او دې سره زه مینه کوم، دا زما مین دي، زه په دې مین یم، ځکه پې ما ازمایښتونه راوستي دي چې دې نور ما ته رانږدې شي، د چا تسبیح شي او د چا زینارو، پوه شوې؟ دا تسبیح د چا شوې؟ د چا نشه شي، د چا شراب شي، مست او سرشار شي. نو دا مست او سرشار څوک کی؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون. دا چې وصال شي نو اولئک هم المهتدون. زما عزتمندو دا په غمونو باندې ده، او دا غم د الله په مینانو باندې هم راځي، د الله په دشمنانو باندې هم راځي. نو څوک یې تسبیح کوي او څوک یې زنار کوي، دا د انسان کیفیت دی. اوس چې موږ به د حالاتو مقابله څنګه کوو او زمونږ رویه به څنګه وي، زمونږ رد عمل به د حالاتو په مقابله کې څنګه وي، نو غني خان موږ ته چل وخو چې د هر حالت چې راځي، هر حال چې راځي، نو د دې نه چې موږ تسبیح جوړ کړو، د دې نه چې موږ شراب جوړ کړو، د دې نه او په دې کې موږ ساز شو، ستار شو. ته زما عزتمندو ګورئ، دا په دې پښتنو باندې تقریبا 40 کاله ده قیامت وچلېدو. زه خفه په دې یم چې ډېر خلک شاعران شو، خو داسې شاعران شو چې بالکل د الله نه باغیان شو، د الله نه لرې شو، نه امن راوستو او نه الله خوشحاله کو، نه ته الله خوشحاله شو، نه وطن کې امن راغی. نو دا چې په دې کې انسان لکه د مینې نغمې ویلې، ساز شوی وی، ستار شوی وی، بیا د دا اواز څومره ښایسته او څومره به خوږ و، په دنیا والا باندې هم خوږ لګېدو، په اسمانو والا باندې هم خوږ لګېدو، اسمانو نه هم حالات بدل شو، د ځمکې نه هم حالات بدل شو. دا چې کله د ناشکرۍ الفاظ او د الله نه د بغاوت اواز شروع شي، نو بیا څه چل وشي، بیا حالات له الله سبحانه وتعالی
دا کنه ورکوي چې تاسو لاړ شئ نور حالات راځي. دا ولې غني خان موږ ته د هغې هغه وجه وښوله. راځئ چې موږ هر حال دعا غواړو چې الله موږ باندې سخت حالات مه راوله، او که راځي نو د هغې حالاتو نه تسبیح جوړول، ستار جوړول، ساز جوړول، شراب جوړول، دا د انسان خپل کار دی. دا به ستا کاري چې ته څه جوړې، او که نه زینار ته جوړې، غور ته جوړې، او ته پکې یار هم یعنې الله پکې هم بایلې او آخرت هم بایلې. نو دا د انسان پر خپله منحصره ده. زما عزتمندو دا د غني خان نظم و. ډېرې خبرې پکې کیدی شي، بهرحال څه لږې ډېرې تاسو ته مې وړاندې کړې. خو چېرې خوښ ستاسو راغلي د الله د رضا لپاره تاسو نورو خلکو ته ورسوئ چې نور خلک هم فایده واخلي او ستاسو ثواب وشي.